د ډبل ای پالیټکس چینل ته ښه راغلاست. السلام علیکم. مونږه نن د نړیوال سیاست او نړیوال اړیکو د اصطلاحاتو په سلسله کې سیکیورټي ډایلاما وایو. سیکیورټي ډایلاما څه ده، ولې رامنځته کېږي او پایلې څه دي، په دې غږیږو. لومړی باید دا ووایو چې سیکیورټي ډایلاما دا د ریالیزم تیوري اړوند اصطلاح ده چې د وسلو په زیاتوالي باندې ډېر تاکید کوي. په هر صورت راځو چې سیکیورټي ډایلاما څه ته وایي. په نړیوال سیستم کې سیکیورټي ډایلاما یا امنیتي معما هغه حالت ته ویل کېږي چې هر هیواد په خپل سر قدرت زیات کړي، قدرت زیاتوي. د دې قدرت زیاتوالي ته موږ سیکیورټي ډایلاما وایو. دا اصطلاح په لومړي ځل په 1950 کال کې جرمني عالم دی جان ایچ هرز لخوا څخه رامنځته شوله. اوس ولې سیکیورټي ډایلاما رامنځته کېږي په نړیوال سیستم کې؟ ولې هېوادونه خپله وسله زیاتوي؟ نو دې ته ریالیستان دوه ځواب لري. لومړی ریالیستان وایي چې په نړیوال سیستم کې انارکي ده، بې نظمي ده. وخت چې په نړیوال سیستم کې بې نظمي زیاته شي، نو هر هیواد د دې لپاره چې دې بې نظمۍ کې خپل ځان وساتي، خپل ځان سروایو کړي، نو ښه خبره دا ده چې خپل قدرت زیات کړي. د افنسیو ریالیزم موسس جان میشمایر هغه وایي چې انارشیزم داسې تعریفوي یا داسې تشریح کوي. هغه وایي چې په نړیوال سیستم کې انارشي په دې معنا چې کله په یو هیواد باندې سختي راځي، نو دغه هیواد لپاره داسې یو حاکم ځواک نشته چې کله په سختي راشي همدغه هیواد هماغه حاکم ځواک ته زنګ وهي او ورته ووایي چې ته راشه له ما څخه دفاع وکړه، په ما سخته ورځ راغلې. نه خیر، دا وایي چې په هر هیواد چې بده ورځ راځي هغه به خپله دفاع کوي، داسې حاکم ځواک نشته. نو دې ته هغه انارکي وایي. نو دا بې نظمي په نړیوال سیستم کې دې سبب کېږي چې هیوادونه وسله زیاته کړي، چې وسلې زیاتوي ته سیکیورټي ډایلاما وایي. دویم دلیل دا ده د سیکیورټي ډایلاما رامنځته کېدو هغه دا ده چې هیوادونه یوازینی فکر دا کوي چې موږ هغه وخت کولی سو چې په امن کې پاتې سو تر څو موږ خپله وسلې زیاتې کړو. څومره چې دوی وایي وسله زیاتو، نو هماغومره موږ کولی سو چې په نړیوال سیستم کې به امن واوسېږو او خپله دفاع په اسانۍ سره وکړو. نو په دې خاطر هم هیوادونه خپله وسلې زیاتوي چې خپله دفاع په خپله وکړی شي. راځئ اوس مثال ته ګورو. دلته مثال تاسو وګورئ. موږ 4 هیوادونه لرو مثلا په نړیوال سیستم کې A B C او D ده. A او C دا دواړه رقیب هیوادونه دي، دښمن هیوادونه دي. A اتم بم جوړوي. فار مثال ګوره دایره تر تاسو سره. نو کله چې C چې A دښمن هیواد د هغه ګوري چې ولا او A خو اتم بم جوړ کړ، نو زه باید هم اتم بم جوړ کړم. نو A هم اتم بم جوړوي، C هم اتم بم جوړوي. دا ځکه چې له دې A څخه خوندي پاتې شي. نو A چې ګوري چې ولا C یو اتم بم جوړ کړ، نو A دا اتم بم بل هم جوړوي، دوه کېږي. کله چې C ګوري A ته چې ولا دوه بل اتم بم جوړ کړ، معنی دفاع معنی وسله زیاته شوه، نو C هم بل جوړوي، نو دا وضعیت به خرابېږي. نو A چې ګوري چې C جوړ کړ بل، A بل جوړوي، نو دلته وضعیت خرابېږي. نو مقابل کې C جوړوي. خو چې کله اوس موږ وګورو دلته B هیواد A او C ته ګوري چې ولا دا خو دې وسلې زیاتې کړلې او ما سره وسله نشته ده، نو دې لپاره زه خپل ځان دفاع وکړم، خپل ځان په امن کې وساتم. نو ښه خبره ده چې زه هم باید وسله ولرم. نو B هم اتم بمونه جوړوي، وسله زیاتوي. نو D چې دې ټولو ته ګوري، نو هغه وایي چې زه له چا نه کم یم، هغه هم دغسې اتمي وسلې جوړوي، وسله زیاتوي. دلته وضعیت ډېر خرابېږي. ډېر خرابېږي. نو سیکیورټي ډایلاما ته په نړیوال سیاست کې سپایرل ماډل تیوري هم وایي. سپایرل ماډل تاسو وګورئ، د عکس ته سپایرل وایي، فنر ته
همداسې دا سیم تاویږي هېواد نو قدرت زیاتېږي جګېږي او بالاخره په پایله کې یو هېواد باندې ورغورځي په دې معنی چې حمله ورباندې کوي. نو سیکیورټي ډایلاما چې دا د دې پایله دا کېږي چې هېوادونه ارم ریس ته سره لاړ شي. ارم ریس یعنې د وسلو رقابت سره وکړي. لکه څومره تاسې ګورو هند او پاکستان ته ګوره چې اتوم بمونه جوړوي سره وسلې سره زیاتوي. نن که د توغندۍ ازموي هغه سبا باندې ازموي. نو دې ته ارم ریس وایي. نو دا بیا د ارم ریس د وسلو رقابت د سیکیورټي ډایلاما یو خطرناک ترین حالت دی چې دلته به هېڅوک هم په سکون کې نه وي. نو سیکیورټي ډایلاما دا داسې یو حالت دی چې هېڅوک هم په سکون کې نه وي. هر چا سره وسله وي. لکه موږ تاسې که مثال ورکړو دا څه وخت مخکې قندوز سقوط وکړو. کله چې قندوز سقوط وکړو نو د بغلان خلکو تخار خلکو دا ټول وسلې سره واخیستلې په دې خاطر باندې چې خپله دفاع په خپله وکړي. نو دلته چې دا سیکیورټي ډایلاما وه په دې معنی چې هر چا خپله وسله زیاتوله خپله وسله راخیستله د ځان دفاع لپاره. نو دې حالت کې به هېڅوک هم په سکون کې نه و ځکه هر څوک ډارېدل چې په ما به اوس حمله کېږي په ما به حمله کېږي. هر څنګه یې کړي وو خو خپل ځان دفاع لپاره یې ساتلي وو خو سکون یې نه و ځکه سکون نه و چې اوس به خلک په ما راځي په ما به حمله کوي. نو سیکیورټي ډایلاما دا یو خطرناک ترین حالت ته ځي چې دلته پکې د هېچا هم سکون نه وي. ډېره زیاته مننه. دا ډېره خلاصه سیکیورټي ډایلاما. ورونو تاسو څخه هیله کوو چې موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه دا درسونه دا پریزنټیشنونه برابرول دومره په اسانۍ سره نه کېږي. نو که چیرې تاسې زموږ چینل سبسکرایب کړئ همدارنګې هغه د زنګ علامه هم ورسره کلیک کړئ تاسې به پر وخت د ټولو دغو نړیوال سیسټم چې کوم اصطلاحات موږ تشریح کوو تاسې به هغې څخه برخمن کېږئ.